مونږ او تاسې دروند شخصیت واوسو، که غواړو چې یو شخصیت له موږ څخه جوړ شي، که غواړو چې په ټولنه کې قدر ولرو، عزت ولرو، زمونږ ارزښت زیات واوسي، نو باید په هر ډول مجلس کې مونږ او تاسې ګډون ونه کړو. یعنې څنګه دا موضوع مې ځکه ټاکلې ده چې ډېری داسې مجلسونه زمونږ په ټولنه کې ترسره کیږي چې هلته مونږ درنو اشخاصو ته ضرورت لرو خو درانه اشخاص پکې هیڅ نه وي، یا داسې مجلسونه وي چې هلته درنو اشخاصو ته هیڅ ضرورت نه وي خو ټول درانه اشخاص پکې ناست وي. او یا بغیر له دې افغانستان کې داسې یو ټولنه ده چې په هره موضوع باندې چې هر څه یو مشکل یا هر څه یو خبره رامنځته شي دوی پرې یو مجلس جوړوي، مشیران سره راټولیږي، پرې بحث کوي، حل لارې پیدا کوي، لارې چارې سره یو بل سره شریکوي. نو په همدې خاطر هم نن مې وغوښتل چې تاسو دپاره همدا موضوع ځانګړې کړم چې تاسې پرې پوه شئ چې کومو مجلسونو کې ګډون وکړئ او په کومو کې ګډون ونه کړئ. لومړی خو مخکې له دې چې ناسم او سم مجلسو ته راشم په دې به وغږېږم چې دا مجلسونه د انسان په ژوند کې څومره پر انسان اغیزه کوي، څومره اغیزه لري پر انسان باندې مجلسونه. مجلس هغه ځای نه دی چې هلته یوازې خبرې کیږي، بلکې هغه ځای دی چې هلته د څو اشخاصو فکر له یو بل سره شریکیږي، نظر له یو بل سره شریکیږي، یو بل ته د کامیابۍ، د پرمختګ، د ژوند د ښه کېدو لارې چارې ښودل کیږي، یا د ناکامیو څخه د ځان ساتلو، د شاته کېدلو د ځان ساتلو څخه لارې چارې یو بل ته ښودل کیږي. یعنې مجلس هغه ځای ته نه ویل کیږي چې یوازې هلته خبرې کیږي، هلته ډېرې موضوعګانې رامنځته کیږي، ډېرې زیاتې خبرې رامنځته کیږي. نو د مجلس اغیزه سره د انسان په ژوند کې یوه اغیزه دا ده چې لکه څنګه ما مخکې تاسو ته وویل انسان ته په مجلسونو کې که هر مشکل سره مخامخ شوي وي لارې چارې ورته ښودل کیږي، حل لارې ورته پیدا کیږي، هماغه مشیران د همده په مشکلاتو باندې بحث کوي، بالاخره یوه لاره ورته پیدا کیږي. یوه اغیزه یې دا ده. بله لویه اغیزه چې د مجلس ده چې هغه د انسان په ژوند کې تر ټولو لوی ترین اغیزه بلل کیږي هغه دا ده چې انسان ته خوی او عادت مجلس ورکوي. یعنې څنګه؟ یعنې مونږ او تاسې یو متل دی وایي چیرې چې اوسې په خوی به د هغه اوسې. یعنې همداسې هر انسان چې په هر ډول مجلس کې ګډون کوي د همغه خوی به همغه شی وي. مثلا یو شخص دی چې ډېر په درنو مجلسونو کې ګډون کوي، ډېر درانه اشخاص هلته ګډون کوي، نو همدا شخص د همغه درنو اشخاصو خوی خاصیت ځان ته اخلي. بیا چې سبا ورځ په هر مجلس کې دی ګډون کوي دی به د درنو اشخاصو په شانتې ناست وي، ډېر مؤدبانه خبرې به کوي، باادب و بااخلاقه به وي. خو که په داسې یو مجلس کې ګډون کوي چې هلته ټول بې ځایه اشخاص ناست وي، یو بل ته بدورت پکې وایي، سپکې سپورې وایي، یو بل سپکاوی کوي، همدغه شخص چې په همدې مجلس کې ګډون کړی دی همغه خوی ځان ته اخلي د مجلس څخه. سبا ورځ چې بیا په هر مجلس کې ګډون وکړي دی به په همدې خوی خاصیت په همدې سطحه باندې به دی خپلې خبرې له نور سره شریکوي او دا به دته ځان ډېر ښه ښکاري خو نورو ته به بد ښکاري. ولې موږ او تاسې خپل ځان نه وینو چې موږ څه کوو، خلک موږ ویني. که موږ بد کارونه ترسره کړو، بدې خبرې وکړو، موږ ته ځان نه ښکاري، خلکو ته موږ ښکارو. یوه لویه اغېزه د مجلس دا وه چې انسان ته خوی او خاصیت وربخي. که انسان په هر ډول مجلس کې ګډون کوي، که هغه بد وي او که ښه وي همغه خوی ترې اخلي. که په بد مجلس کې ګډون وکړو بد رقم خوی به وي او باادبه به نه وي، بې اخلاقه شخص به وي، او که په ښو مجلسو کې ګډون کوو ډېر یو دروند او قدرمند شخص به وي. اوس راځم هغه ناسم مجلسونه چې باید موږ ځان ترې وساتو. هغه کوم مجلسونه دي چې خطر لري موږ ته، خطرونه یې څه دي او باید ځان ترې لرې وساتو. یو تن له هغو مجلسونو څخه د ناپوهانو مجلس دی. هغه ناپوهان اشخاص چې پکې ګډون کړی وي څه ډول ناپوهانو مجلس څه ډول وي؟ که پام شوی مو وي ډېری داسې مجلسونه دي چې ناقه شخړه پکې جوړه وي، غالمغال پکې جوړ وي، نه څوک پرې پوهېږي چې آیا دا موضوع څه ده، په څه باندې دوی بحث سره شروع کړی، اصل غالمغال په څه دی، هېڅ سر به دې نه په خلاصېږي، خو به ناقه خبرې اترې به یې سره شروع کړي وي، د خپل منځ کې به یوه شخړه جوړه کړې وي او موضوع به یې نامعلومه وي. دې ته د ناپوهانو مجلس وایي. د دې څخه به ځان لرې ساتئ. خطر یې څه دی؟ خطر یې دا دی چې تاسې همدغه خوی د ناپوهانو څخه اخلئ، همدغه خوی عادت اخلئ. سبا ورځ چې په هر مجلس کې ګډون کوئ د ناپوهانو په څېر به خبرې کوئ او ټول به درپسې بیا ملنډې وهي. دویم کوم مجلس دی چې ځان ترې باید وساتو؟ هغه د بې ادبانو مجلس دی. هغه اشخاص په دې مجلسونو کې ګډون کوي چې تل کوشش کوي چې څنګه د یو چا عزت ته صدمه ورسوي، څنګه یو انسان سپکاوی وکړي، څنګه یو چا ته بدرد وایي، څنګه یو چا ته کنځلې وکړي، سپکې سپورې وایي. د دې مجلس څخه به ځان لرې ساتئ.
ولې په څه خاطر خطر یې څه دی ځکه چې همدغه کنځلې همدغه بدورت چې تاسې په سترګو په غوږو واورئ وینئ همدغه خوی خاصیت ترې اخلئ سبا ورځ بیا په بل مجلس کې په نورو ځایونو کې بیا تاسې همداسې خبرې کوئ بیا به تاسو ته ځان ښه ښکاري خو خلکو ته به بیا بد معلومیږئ بل کوم مجلس دی چې باید ځان ترې لرې وساتو هغه بې هدفانو مجلس دی هغه مجلس چې هدف یې نامعلوم وي مثلا په یو مجلس کې بحث روان دی خبرې کیږي خو موضوع نامعلومه ده هدف یې نامعلوم دی او همداراز که څوک ولایتونو ته تللي وي ډېری ولایتونو کې چې کله مشیران سره راټولیږي هغوی یو موضوع ځان ته ټاکلی وي یا یې په ځوانانو موضوع ټاکلی وي چې څنګه علم او تعلیم ته کار وشي څنګه ځوانان کاروباري شي کاروبار ترسره کړي یا همداسې په زده کوونکو په کلي مشکلاتو په ښېګڼو په یو موضوع یې ټاکلی وي او پرې بحث کوي همداسې مشیران یو هدف یې ټاکلی وي یو موضوع یې ټاکلی وي پرې راټول شوي وي خو که تاسو ولده چې داسې یو مجلس و چې هلته ناقه موضوعګانې وې په ناقو موضوعاتو باندې بحث کېده د دې څخه به ځان لرې ساتئ ولې خطر یې څه دی خطر یې همدا دی چې ستاسو وخت پکې ضایع کېږي هېڅ څه ترې نه شئ زده کولی نه څه ترې اخیستلی شئ نه څه ترې زده کولی شئ نه چاته پکې څه شریکولی شئ هسې خپل وخت مو پکې ضایع کېږي نو دا هغه 15 مجلسونه وو چې موږ او تاسې باید ځان ترې لرې وساتو ځکه چې موږ ته ګټور نشي تمامېدلی یو د ناپوهانو مجلس و یو د بې هدفانو مجلس و یو د بې ادبانو مجلس و د شکایتونو او د بدګمانیو مجلس چې د دې څخه به ځان لرې ساتو اوس هغه سم مجلسونه کوم دي چې موږ او تاسې پکې ګډون وکړو موږ او تاسې یو څه ترې واخلو یو څه ترې زده کړو هغه مجلسونه دي چې پکې د علم زده کړې او د تعلیم په هکله خبرې کېږي په دې کې به تاسې ګډون کوئ ولې یو څه ترې اخلئ یو څه ترې زده کوئ هغه مجلس کې ګډون کوئ چې هلته مشیران درانه شخصیتونه درانه کسان سره راټول شوي وي یو بل سره پرې بحث کوي هغه کې ګډون کوئ هغه مجلس چې ادب او اخلاق پکې مراعات شوي وي هغه مجلس چې یو بل ته پکې سپوري نه ویل کېږي یو بل ته بدورت نه ویل کېږي په هغه کې ګډون کوئ ولې دا تاسو ته ګټور تمامېدلی شي هغه مجلس چې د ټکنالوژي په هکله پرې خبرې کېږي هغه یو مجلس چې تاسو ته انرژي درکوي تاسو ته روحیه درکوي تاسو باور پر ځان زیاتېږي په دې مجلسونو کې تاسې کوشش کوئ چې تل ګډون وکړئ نو که دا موضوع مونږ را لنډه کړو مونږ 3 کلمې ترې اخیستلی شو د دې ټولو موضوع نه مونږ 3 کلمې زده کولی شو 3 کلمې ترې برداشت کولی شو هغه دا چې هر کله مو په یو مجلس کې ګډون کاوه 3 پوښتنې له ځان نه کوئ 3 پوښتنې لومړۍ پوښتنه دا له ځان نه کوئ چې آیا زه له چا سره ناسته کوم زه په څه ډول مجلس کې ناسته کوم آیا دا یو ښه ډول مجلس دی بد مجلس دی څه ډول مجلس دی چې زه پکې ناسته کوم د دې ځواب ځان ته پیدا کړئ دویمه پوښتنه له ځانه دا کوئ چې آیا دا مجلس ما چیرته بیایي کومې خواته مې بیایي کوم اړخ ته مې بیایي منفي اړخ ته مې بیایي او که مثبت اړخ ته مې بیایي دا پوښتنه له ځانه کوئ او درېیمه پوښتنه دا چې آیا زه له دې مجلس څخه څه زده کوم څه ترې ترلاسه کوم علم ترې ترلاسه کوم زده کړه ترې ترلاسه کوم ټکنالوژي او که افسوس کوم څه ترې ترلاسه کوم هر کله چې مو د دې 3 پوښتنو ځوابونه پیدا کړه که مثبت خو پکې ګډون وکړئ او که منفي بیا ځان ترې لرې وساتئ